شهادت مقصد سوي شهادتونه پیش شو عمر فاروق شهید شو عثمان غنی شهید شو علی رضی اللہ تعالی شهید شو نور صحابه کرام رضی اللہ عنہ اجمعین شهیدان شو امام ابو حنیفه جنازه جیل نه وتل امام احمد بن حنبل په بدن کوڑیو خړې سمیہ بدن دو ټوکړې شو خبیب دار قبول کو شیخ الهند محمود حسن به مولا پنجارونو د پاس سم لولې شو مولانا حسین احمد مدنی خپل کپن ترخت در انګریز عدالت تراوړو تاسو دا ټول تاریخ وګورئ شهادتونه قرباني دي دا شهادتونه سره پرورته شو لا اله کلمت الله تعالی چې الله دین بلند شي د غلبه بلاوش نن عجیب خبره ده ټول کال دربنا فرمایي تور طریقې د انګریز د یهودو نصارا رسم و رواج د انګریز تور طریقې د یهودو نصارا تهذیب تمدن تعلیم نظام دا ټول مکمل د یهودو نصارا پلسم اتم نهم رجو محرم باندې روزي بیا سینه کوبي شروع کی هغه شهیدانو روحونه هم دې ته خیره کوي ظالمانو موږ د سره لپاره قرباني ورکړي وا نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دین خلکو د خپل لاندې کړي دي نن هغه دین واپس مغلوب شوی دی نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت شاته ورزيدلې دي هغه تاسو نه هیر دي تاسو په دغه محرم کې راوځي سینه کوبي کوي تاسو هغه مخزمون د شهادتونو مقصد صرف د عمره وګرځو چې ورځي مناوي قسم دې هغه شهیدان روحونه باندې په دې لعنت خیره ورته هغه شهیدانو پیغام داو